الرحمن الرحیم زموږ اساسو مسله په توحید کې شروع و. د توحید متعدد اقسام ذکر کړل، دغه فائدې مو ذکر کړې، دغه سره د شرک اقسام مو ذکر کړل، شرک اصغر او اکبر، د شرک قبایح هم ذکر کړل، تاریخ د شرک ذکر کړل شو. نن خبر یا ساته کفر بالطاغوت. طاغوت په لغت کې د طغیان نه خستل شوی دا عبارت د حد نه تجاوز، او په شرع کې سره ویل کېږي ما تجاوز به العبد، عبارت د هغه څه نه چې انسان په دې باندې تجاوز وکړي د خپل حد نه، چې هغه معبود دی که هغه متبوع دی که هغه مطاع دی، لکه دا باندې ابن قیم کړی ده. وروسته ویدي به ډېر اقسام هم ذکر کړی شي: طاغوت فکري، طاغوت شخصي، طاغوت شیطاني، طاغوت تنظیمي. خو لیکن دا خبر یاد ساته چې کفر بالطاغوت دا ګوره واجب دی، فرض دی. الله عز وجل د آدم علیه السلام په بچی باندې اول دا مسله ذکر کړې ده چې کفر بالطاغوت کوي، ایمان په الله لري. دا ولی ځکه بده کې تخلیل رضائل او پای کې تحلی بالفضائل او تخلیل رضائل مقدمه په تحلی بالفضائل باندې ځکه په یو کې دی فرق بلکې اقدار دی. سورہ نحل شپږ درشم بارت کې الله عز وجل فرمایي ولقد بعثنا، یقینا موږ لېږلي دي فی کل امه بار امت کې او استاد په دې خبره ان اعبد الله چې خلکو د رب العالمین بندګي وکړي او وجتنب الطاغوت، ځان اوسې طاغوت نه. کفر بالطاغوت څه معنی؟ محدثین دا معنا کوي چې کفر بالطاغوت دا معنا ته بده شي عقیده ساتي چې رب العالمین را بده خو ارڅو کولی نه دا بندګي چې ارڅو کوي هغه برباد ده، هغه به پرې دی نه به کوي، هغه سره به وځي. دویم دا معنا چې کوم انسانان دغه اهل ولا دغه به کافر ګڼي، دغه سره به دښمنی نه کوي. د تواغیت چې د اوس پنځه دي اگر کدا زید دی اول پکې ابلیس لعنه الله، ځکه دا سره په بل طرف باندې وشي. دویم هغه څوک عبد من دون الله چې دغه بندگی کې دي چې رب العالمین را بده خو او دا ور باندې راځي دي، لکه اکثر پیرانو کې د عادت دغه رکوع سجده کوي، هیڅ نو وي تندې مونږ کېږي نه. دریم ته چې عام خلک دعوتي اله عبادت نفسي چې تاسو ما بندگی کوي، مال رکوع کوي، مال سجده کوي، مال را مدد شوی. څلورم چې وسړی داوو کې دیوشي د علم الغیب نه چې زه په غیب باندې پوهیږم، دا د عقیده خبره د ازاله الغیب کې صدر چې لیکلي چې د غیب علم فقط او فقط رب العالمین د پاره د هیڅ څوک دا سره په هیڅ شي شریک نشته. پنځم څوک چې فیصله کوي بغیر ما انزل الله، کله وی الفاسقون، کله وی الکافرون، کله وی الظالمون. ابن عثیمین سے په خپل تفسیر کې به هغه فرقونه ذکر کړی دي. الغرض طاغوت یو اقسام لري: طاغوت ابلیس، طاغوت هغه څوک چې دغه بندگی کې درې شي د پیرازي دي، طاغوت هغه چې هغه خلک دعوت خپل عبادت د نفس لا، طاغوت هغه چې هغه د علم الغیب دعوه کوي، طاغوت هغه چې حکم کوي بغیر ما انزل الله، طاغوت شخصي، طاغوت فکری، طاغوت تنظیمی، طاغوت عقیدوي. درې اصول ځان سره یاد ساتئ. اول معرفت العبد ربا، انسان بر اوچتیږي هغه رب العالمین پیژني. ان شاء الله د قران نه دا خبره موږ ذکر کوو چې په درې طریقو باندې الله عز وجل به پیژندل کیږي. دوی معرفت العبد دین، انسان به خپل دین پیژني، او درې معرفت العبد نبی، انسان به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژني. چې هغه ته ویل کېږي هغه سوالونه د قبر رب دې څوک دی، دین دې څوک دی، نبی دې څوک دی. به په دې باندې دا سوال چې په قبر کې د درې ته پوښتنه دي کنه زیاته نور مشته. اې د امام پوښتنه کیږي مسجد فردوس کې روایت راغلی دی چې امام د څوک د خپل امام نه مراد امام ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد بن حنبل بل نه دی، بلکې الامام هو القرآن. قبر عذاب په تشمیته او شړل راځي، په چغولې باندې راځي، په شرک باندې راځي، په موږ نه کول باندې راځي، په دور کول باندې راځي، او کفر باندې راځي، په زنا باندې راځي، په عمل د قومیلود باندې راځي، په ټکسون باندې راځي، بیٹې مې روزه ماتول باندې راځي، یو مور د بچی سزا ورکړي د ټیم مخ کې یتینه غوسه کې بدی راځي، صحابو له کنزل کول باندې راځي، ټکسونه شوب عقل په هغه باندې راځي چې کله شړې په قبرستان کې میته چې په هغه باندې راځي. د پکېږي په څو سورې ملک، د جمعې په شپه باندې مرګ، شهادت، د مؤمن جنازه، صدقه، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درودونه وي. اول اصل چې سره رب العالمین څنګه پیژنې په دې کې درې خبرې ځان سره یاد ساتئ. ته بده شي وای چې رب زمونږ الله دی، هغه ذات چې هغه زمونږ تربيت کړي دی، ټول تربيت کړي دی په دې خپل نعمتونو. اسباب د پالنې پیدا کړي په هغه کې اثر ماچولې دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې اساسي بنیادی لوی نعمت چې د قرآن او سنت او اسلام. دویم د عقیده په ساتي چې الله عز وجل معبود دی، بل څوک زمونږ د پاره داغه نه سوا معبود نشته. درې موږ خپل رب پیژنو په آیاتونو باندې، په مخلوقات باندې چې د انور لګور، اس په مې لګور، د عرش لګور، جبريل لګور، او د مخلوقات لګور.
رب العالمین آیتونه به څه دي الليل والنهار یو شپه بلد یو تیاره بل رڼا یو زی بل راځي یو یخه بل ګرمه یو وړه بل ومده نور سپوږمۍ رب العالمین په مخلوقاتو کې د اواز منلو دی وسمکیم دی اواز چې بده کې وشيږي دی په دې منځ کې ان شاء الله کله به خبره ذکر وشي اول اسمان د سنه او دویم او دریم او څلورم او پنځم او بل دویم چې انسان روشي چې خپل دین او پیژني په دې کې څو مسائل ځان سره یاد ساته اول دین چې هغه نه قبليږي رب العالمین په نسبت هغه فقط او فقط اسلام څه معنی الاستسلام لله بالتوحید رب العالمین لغاړه کې خود بالتوحید او انقياد اغلب طاعت د شرک نه برائت او د مشرکین نه درې مرتبه لري دی یو اسلام دی دې سره به په خوا کې دویم ایمان دی او دریم چې د احسان دی دریم اصل چې انسان خپل نبی پیژني محمد صلی الله علیه وسلم په دې کې څه مسائل دي اول داغه نسب پیژندل دغه وخت درس کې ویلو محمد صلی الله علیه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قسی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالک ابن نضر ابن کنانه ابن خزیمه ابن مدرکه ابن الیاس ابن مضر ابن نضر ابن معد ابن عدنان ورج د عربونو دی عرب د اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دي ابراهیم عمر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درش په تکاله چاش په تکاله ذکر کړي څو کسر ورزي څو ذکر کړي سروي کاله کې دا پیغمبر شو درش کاله د نبوت راغله د الله سکاله مکه کې ولس کاله مدینه کې په ورسم کاله هجرت وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت په معنی دا غیر رسالت په معنی نبی په دې خبره باندې شوی چې اقرا اول ولا او ارسال په دې باندې شوی سورې مدثر باندې په دې کې اختلاف د چاول د ایتونه دي کاغه راځي قول نه چې سورې مدثر سورې علق اول 15 ایتونه نازل دي بیرته وخت پر دا وحی بند او به سورې مدثر هغه اول له نسبت سره د نور لو دا اول له نسبت سره ټول کوم ځای کې پیدا شوی د مکه مکرمه کې هجرت چې ذکرې بدرې منورې موضوع دعوت صدا الله عز وجل را لګل دې په دې خبره باندې چې د شرک په کامله معنا باندې ځان بچ کې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلک توحید لرو بل الغرض نن منګه درې مرتبه ذکر کړي درې اصول مې ذکر کړو انسان رب او پیژني دین او پیژني نبی او پیژني رب بارکه بده شي عقیده ساتي چې موږ تربیته کړي دي هغه معبود دي مخلوقات لوی دي د دین په بارکه بداوي چې اسلام له بل دین قبليږي نه اسلام کې معنا د غاړ کې خودلو ده مرتبه دین درې دي اسلام دي ایمان دي احسان دي حدیث جبرئیل کې راغلي دي څلورم اصل سره به نبی پیژني نسب به پیژني نوم به پیژني نبوت به پیژني رسالت به پیژني بلد به پیژني مهاجرتوب به پیژني چې کوم ځای لاړ دي د کفر به طاغوت مسله مو ذکر کړه چې کفر به طاغوت دا واجب دي هغه به دې طریقه باندې تبع عقیده سره چې عبادت غیر الله ناروا او دغه اخلاق کافر دي رؤوس الطواغیت ابلیس دی هغه څوک چې دغه بندګي کې دي چې رب العالمین نه بده او هغه پیرازي ده دا د خلق خپل عبادت نه ربلي ده هغه څوک چې د غیب دعوی کې هغه د حکم بغیر ما انزل الله کې هغه د طاغوت شخصي طاغوت فکری طاغوت تنظیمی طاغوت عقیدوي الله رب عزت موږ د هر قسمه طواغیت نه وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم